کنزلمار سړی دی، دروغجن سړی دی، کنځلې کوي، فحش خبرې. غواړي چې یو سړی ستا په دوستۍ کې راګیر شي، او که غواړي چې د یو سړي زړه وګټې، او که غواړي چې د یو سړي توجه خپل طرف ته راواړی، دا ژبه په ښایسته طریقې سره استعمالوه، دا ټول خلک ستا ادب او احترام کوي، او دا ټول خلک به ستا صفت کوي، ستا قدر به کوي. او چې دا ژبه دې په غلطې طریقې سره استعمالوله، ته خو لا په دې تبه چې بهر به در سره چا طبیعت ولګي، دا کومه ښځه چې در سره په یو تولۍ کې سمرې دي، در سره هم طبیعت نه لګي، خو د مجبورۍ د لاسه تا ته څه ویلی نه شي. یعنې که د دې دې زړه راولټوو که نه، او دې ورته ووایي چې نه هغه ته خاوند ته دله نه یم، خو صفا خبره وکړه، نو هغه وایي چې زما بیخ بنیاد ویسته دی، دا دومره بد اخلاقه سړی دی، کنزلمار سړی دی، دروغجن سړی دی، کنځلې کوي، فحش خبرې کوي، بدې ردې وایي، سپک سړی دی. نو چې ښځه تا راضي نه کړه او ښځه تا متاثره نه کړه، ته سړی ته بهر دنیا متاثره کړي. دغه شان دا بچي به تا نه تنګ کړي، بچي. او کیدی شي چې ته ځوانۍ کې تا ته څه نه شي ویلی، او چې کله سپینګیری شوې که نه، دا بچي به راته ووایي چې بابا مړه لږه ژبه لږ کنټرول کې ساته. او موږ لیدلي دي چې بعض چې خپل پلار او نیکه ته یې دقې شان ویل، اخر مجبوره شي، اخر دومره یې تنګ کړي چې هغه مجبوره شي. لکه هغه سپینګیري به تاسو لیدلي ده چې کنځلې منځلې ډېرې کوي، ټول د ده نه په کور کې ټک دي، بلکې ټول اکثر دا ارمان کوي چې اوس دی مړ شوی دنیا نه لاړې. دې درجې ته سړی راوځي او پوه شي چې دا ژبه استعمالول دا زموږ په ژوند کې یو اهم کردار ادا کوي. دا یا تا ته خلک رانږدې کوي او یا تا لرې کوي. که خیال هم کړی کله سړی وایي یاره هغه پلاني ته به ووایي مړه خوله یې پرتوګاښې نشتې څه ګډې وډې به ووایي، هم به ووایي پوره ثابت سړی، یعنې نه یې وله قوم ته وکتو، نه یې وله قبیلې ته، نه یې وله رنګ ته، نه یې وله مال ته، وایي مړه دغه مه راوله دا ګډې وډې وایي. هغه وایي چې مجلس کې دا یو نیم سړی چې خوله وازې کړي که هسې وي ته به غځېږې راټولېږې به چې یا الله اوس کومه ناپټي څه به دی راولي. موږ خو الحمدلله د ډېرو خلکو سره ناسته پاسته راځي، نو تجربه مې په دې باب کې شوې ده. بعض هغوی چې ته به یې راولي نه، او که چېرته د باندې راپېښ شو په مجلس کې، نو بیا به یې چیړي نه او که نه، که دې وچېړو ځان له دې جاښه وکته، او که خبره کوي خوله وازوي، یو ته به وایي چې یا الله اوس پردې راواچوې په موږ باندې، نو که سبلا کې راوویشتو بیا به له پرتوګ جوړېږي چې ده دا داسې وي، ده دا داسې وي. دا غم یعنې بهر ته سړی دومره تنګ وي په یو ګنټه مجلس کې، په نیمه ګنټه کې چې د ښځه به د ده نه کوم ځای ته رارسېدلي، ته را سوچ وکړه. او چې د ده بچي به د ده نه څومره تنګ وي چې په یو ګنټه کې ما او تا دومره تنګ کړو، په نیمه ګنټه کې ما او تا دومره تنګ کړو. خبره مې دا کوله چې دا ادب الله صرف موږ ته نه دی ښوولی، دی مخکینو ته هم ښوولی دی.